الرابع سلورم درس. أستمع وأعيد. صار نسب نصب مس مص سب صب يصور قاس. دي کې باید تاسو فرق وکولای شئ. سین صاد دا چې صرف په لفظ سره د دې معنی هغه کیږي فرق لري. مثلا ساره جدا معنی ورکوي، ساره جدا معنی ورکوي. اوس راځو ګورو چې د دې معناګان څه دي. البته د دې معناګانې لږ تاسو لپاره سختي ځکه ابتدایي نو بیا هم ما معنا کړی معنی سوګي اعتراض ونه کی. نو ساره دا لغتونه ډیر معنا ورکوي خو صرف لنډي هغه کړی دي، لنډي معنا مې لیکلې دي. که چاته نور معناګانې د دې پکاروي المعانی.com ته د لاړ سي. التپاره ژبه فارسی باندې مشته، انګلیسي باندې مشته. ساره پلی کیدونکی، مثلا تحرک تقدم حرکت یې وکړ. ساره پلی کیدونکی. بل ساره په سواد باندې ساره زید غنیا، مثلا زید د غریبینا مالداری طرف ته راو ګرځید. ساره معنا مثلا راو ګرځید، مثلا غریبو مثلا مالدار شو. ساره زید غنیا، زید مالداری ته راو ګرځید، یعنی د غریبینا مالداری ته راو ګرځید. ها نسبه الى فلان، هغه فلانی ته نسبت ورکړل، هغه فلانکی ته د هغې نسبت یې وکړ. نسب او اصل ته ویل کېږي. نصبه په سواد نصب له فخا، هغه ته یې چل جوړ کړل، چل تنظیم کول ته. نصب له فخا، هغه ته یې چل جوړ کړل. فخ چل ته وایي، هغه ته یې چل جوړ کړل. مس لمس بیده، په لاس یې مسه وکړه. په سواد سره مس جذب کول ته وایي. سب فعل ده، شتمه بدورت کنزه. صب الماء يعني صب خالي صب ده. صب الماء ابر تو یولو ته وایي، اوبه یې چپه کړئ. صب الماء. قاس سخت ټینګ پرېکړه کوونکی. قاس بعید لري، د نورو ټولونو څخه لري. قاس بعید لري. نو دا د دې ترجمه وي. دې تمرین تیریږو د دې لپاره MP3 اوازونه پکار دي. استمع واردد اورم او تکراروم. السوق بازار، النور نور، شرطي بوليس، علي الشارع سرک، التقاطع الطريق، عمال کارکونکي، صيدلية دواخانه، دراجة بایسکل، محطة ستيشن، سيارة موتر. استمع واضع الشد على الحرف المناسب. اورم و د شد علامه په دی باندې په مناسب ځای کې دا قدم. اوس دلته باید تاسو د آیات کې شد چیرته لور کېږي؟ په یا باندې. سیاره، ګوره دا سیاره ده، په یا باندې شد راځي سیاره. دلته جوال په واو باندې شد راځي. صراف په را باندې شد راځي. بقاله په قاف باندې راځي. بقاله دا دکاندار ته وي، البته دلته مؤنث ده. بقاله دکاندار د مواد غذایی د شیان خرڅوي. النادي نون باندې راځي. نادي کلب. مثلث په لام باندې شد راځي. استمع والاحظ الف القمريه والشمسيه، الف لام قمريه والف لام شمسيه. دا اصلا د ګرامر درس دی او ان شاء الله ګرامر درسونه به شروع کوو ان شاء الله په یوټیوب کې. البته خو فلال به صرف دومره وایو چې الف لام القمری کې دا لام کې سکون راځي او شمسی کې لام بیخي ویل کېږي نه. مثلا دلته مثالونه کوي. مثلا قمر ده چې کله الف لام ورسره راوړو القمر کېږي. بیت البیت، محطه المحطه، قصر القصر. او شمسی کې شمس الشمس وایو، لام سکون هیڅ شی نه لري، لام نه وایو، شین ته شد ورکو. شمس الشمس، سیاره السیاره، طريق الطريق، لام نه ویل کی. شارع الشارع. د دې مابین کې فرق څنګه کولای شو دا ان شاء الله ګرامر درسونو کې بیا شروع کوو ان شاء الله. پلان لرو ان شاء الله، خدای مهربانه دی. انطق الكلمه التي تعبر عنها الصوره معرفه بال. دام په ال سره اوس کوم سره الف لام شمسی راځي، کوم سره قمری راځي. او زه تاسو بیا وایي. الشارع دا کوم دا شمسی ده. الشارع لام نه ویل کیږي. الاشاره دي سره وسویل سو. الاشاره. الشجره شمسی لام نه ویل کیږي. الشجره. المكتبه قمري، المكتبه
البيت، البيت. النادي شمسي، النادي. الدرس الرابع، أتحدث مع زميلي كما في النموذج. ويخبل ملګری سره خبرې کوم څنګه چې په مثال سره ده. من فضلك، من فضلك معنی او بخي، excuse me، من فضلك. مرحبا، سلام، تفضل، مهرباني وکړه. لو سمحت که اجازه دی وی، یا او بخي دام او بخي یا اجازه دی وی. أين النادي الرياضي؟ أين النادي الرياضي؟ د سپورت کلب چیرته ده؟ د ورزش کلب چیرته ده؟ دا ورته وی خلف هذا المبنى، د دې ودانۍ شاته ده، د دې بلډینګ شاته ده. خلف هذه، خلف شاته، هذا المبنى د دې ودانۍ، د دې ودانۍ شاته ده. شكرا جزيلا، ډیره مننه. عفوا. الدرس الخامس، پنځم درس، محلات وخدمات عامه. هغه محلونه او عامه خدمات او محلونه. استمع الى الحوار واعيده. شروع خپل محاوره. شكرا يا والدي، ډیره مننه یا والد پلار، على هدیتک، ستا په تحفې سره، الجمیله خایسته، ستا په خایسته تحفې سره ډیره، ستا د خایسته تحفې نه ډیره مننه. انظر ماذا وجدت، وګوره ستا په کې څه پیدا کړل. دویم، ماذا څه، انظر الى هذه القائمه وستعرف، وګوره په دې قائمه لیست وي، قائمه الطعام د ډوډۍ لیست مثلا هوټل کې، وستعرف په دې لیست کې وګوره، وستعرف ته پوهیږي بیا. هذه خدمة خرائط على الجوال، دا د نقشو خدمت دی په ټلیفون کې، د نقشو خدمات دی په ټلیفون کې. كيف تعمل هذه الخدمة، دا خدمت څنګه کار کوي، یعنی څنګه ترې ګټه اخیستلی سو. أصل بين كلمات القائمة والخدمة المناسبة، ودغه کلمات د لیست کلمات د خدمات کلمات سره وسلوم. مطاعم چیرته دي؟ مطاعم. وجبات غذائية. مصارف، مصارف چشتره دي؟ صرف النقود. مصارف صرافة آلية، صراف النقود کرا دي. وكالات السفر چش کرا دي؟ وكالات السفر نقل کرا دي فکركم. وكالات السفر يا بيع وشراك. فنادق، فنادق سكن کرا دي. مستشفيات علاج، مستشفيات علاج. أسواق مركزية